بغلان کې د ښارونو په قرنطین کېدو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او د خلکو شکایت دا دی چې که همداسې د توکو قیمتونه په لوړه توګه دوام وکړي او حکومت هم ورسره مرستې ونه کړي، ښاریان به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د پلخمري ښاریان وایي چې ښار د حکومت لوري د دې لپاره قرنطین شوی چې ګڼه ګوڼه پکې کمه شي، خو ښاریان به د خوراک لپاره د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ښارونو ته راځي. ما این مردم قرنطین شوه کمک میکنیم از خانه‌های خود نبرادم. 3 هفته این مردم قرنطین کردن، 1 روپیه 1 کرون کمک نکردن. لیستای ما مردم هم گرفته و نزدیک هم دولت ما را نمیمونه رفتن. این مردم غریب است، بیچاره است، مظلوم است. خیلی چی کنه؟ کار کردن نمیمونن در بازار، کمک نمیکنن. خیلی مردم این مظلوم 1 کراچیان 10 نفر نان میته، پلیس یاره میزنه، ترافیک یاره میزنه، حوزه یاره میزنه، شاروالی یاره میزنه. خیلی قرنطین به معنای عزیز که مردم مثلا فاصله در میان بیاد در شهر مردم تیت شود. اینا 2 نقطه نوبت ما که از ما را بند کرده، کلش برده در لین قصابی و در دیگه اطرافا مردم کلشان به خاطر سودای خود گیربارک میندازه. اگر این مردم به نوبت استاد شود، مردم یک کمی تیت میشه، قرنطین نگرفته میشه، مشکل مردم مرض نمیگیره. این قرنطین نشد، کل مردم اگر روز پیش فاصله 1 متر بود، حال د 1 متر 5 نفر است. د بغلان اوسیدونکي او د پلخمري ښاریان وایي چې د ښار په قرنطین کېدو سره هم خلک او هم هټیوال له سختو ستونزو سره مخ شوي او له حکومته غواړي چې قرنطین دې مات کړي او د کورونا ویروس پر ځای لرې نه ده چې ځینې خلک له لوږې مړه شي. شکایت د خلکو دا دی چې حکومت او د بغلان سیمه ییزه اداره دې د ښاریانو ستونزې په پام کې ونیسي. بیامرزه او در اون بالاجای بعوضه هم انشالله نمیرسه، در بالاجا خدا بیامرزه او اونجا خلاص میشه. یا بعوضه برسه و بعوضه نمیرسه به ملت و مردم خدا بیامرزه. ما را از امون ماش استیر، از امون کمک سیر مردم بون 2 تا پودرک خود بفروشه. امال دکاندار مال آورده، مالش به فروش نمیماند. دکاندار میره داخل دکان مجبور میشه، حوزه مسئولیت داره، نمیمونه. چه نرم اول خدا تا شکایت کنم دا دولت روغن شده چه غریب ما خوی وجو خوی کنه یا خندق دیو کاگی مرض کو خدا را وساده یا خندق دیو کاگی دا غریبان دو تو که ما کنتی خاص کی چتا موشیگی 2 پچانن جوړیږي خیر بنوي افغانستان نه دو پچایانه. د بغلان سرپرست والی عبدالقدیم نیازی وایي چې د توکو د بیې د کنټرول لپاره یې کمیټه ټاکلې او هغه کسانو ته به سزا ورکړي چې خوراکي او نور توکي په لوړه بیه پلوري. قسم که شما هم اطلاع دارین که اندازه نرخ در سطح شرکت ها یعنی تجارای عمده که هستن نرخ ها یک اندازه مواد خوراکه بلند شده و ما کمیته در اینجا ایجاد کردیم که از این نرخ ها کنترل کنه تا اگر کسی دست به احتکار میزنه یا دست به گران فروشی میکنه اینا را ما به جزای د کورونا ویروس پر وړاندې د مبارزې په دغه ویروس د اخته کسانو درملنې او په دې ولایت کې په اقتصادي فقر د اخته کسانو د مرستې لپاره مرکزی حکومت 100 میلیونه افغانۍ بغلان ولایت ته ځانګړې کړي، خو بغلان کې ولسي سپارښتنه دا ده چې دغه 100 میلیونه افغانۍ د حکومت لوري په شفاف ډول مصرف شي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.